د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه ورځ مو په خیر پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته د پاکستان پوځ ویاند بابر افتخار نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره ډېرې ښې اړیکې دي او پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار په اړه د دواړو حکومتونو ترمنځ بشپړه همغږي شته ده. هغه زیاته کړه چې د اغزن تار غځول 94% بشپړ شوي او په دې مهال شوې کوچنۍ پیښې ډېر ارزښت نه لري. په تېره یوه میاشت کې داسې ویډیو خپرې شوې وې چې طالبان پکې په ځینو ځایونو کې د پاکستان اغزن تار لرې کوي. بل لور ته عباس ستانکزی وایي د ډیورنډ کرښې په اړه تصمیم نیول د ملتونو کار دی. د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزی ویلي چې پر ډیورنډ فرضي کرښه باندې اغزن سیم د پخواني حکومت پر مهال غځول شوی دی. کابل نیوز راپور ورکړی دی چې نوموړي دا څرګندونه په پکتیا کې خبریالانو سره په خبرو کې کړې دي. ستانکزی زیاته کړې ده چې د ډیورنډ کرښې په اړه تصمیم نیول د ملتونو کار دی. ستانکزی دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې په تېره یوه میاشت کې په ډیورنډ فرضي کرښه باندې د اغزن سیم غځولو پر مهال 2 ځلې د افغان او پاکستاني پولیسو ترمنځ نښتې هم شوې دي او اماراتي ځواکونو د پاکستان له لوري پر دغه کرښه باندې لګول شوی سیم ورټول کړی دی. او طالبان وایي پر ډیورنډ کرښه د وروستیو ستونزو په اړه له پاکستان سره خبرې کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د رامنځته شوو ستونزو په اړه له اسلام آباد سره خبرې کوي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.